نجیب فیض یو ځل بیا افغانستان ته راځم، له تاریخ جوړونکي پروګرام سره بیا را څرګندېږم. سلامونه او نیکې هیلې، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. د پښتو مشهوره رسنیزه او هنري څېره نجیب فیض وایي چې ژر به له یوې تاریخ جوړونکي افغان تلویزیوني خپرونې سره را څرګنده شي. هغه چې څه موده د رسنیو په پرده نه څرګندېده، پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي: داسې بنډار سره څرګندېږم چې هغه به افغانستان کې تاریخ جوړ کړي. د افغانانو لپاره به دغه برخه کې وړاندې تر دې هیڅ داسې کار نه وي شوی. د نجیب فیض په وینا دغه تلویزیوني خپرونه به یې بیا هم د اریانا تلویزیون لپاره وي. نجیب فیض د خپلې نوې خپرونې په اړه وایي: په دې بنډار کې د هنر او نورو برخو پیژندل شوي او مشهورې څېرې، هغه که ورزشکاران دي، سیاستمداران دي، یا ژورنالیستان دي، که شاعران او یا بل څوک، زما ملګري او میلمانه به وي. نجیب فیض له دې سره پر خپل فیسبوک پاڼې ځینې داسې تازه عکسونه هم خپاره کړي چې دا پکې په عربي هیوادونو کې ښودل شوې ده. هغې ویلي دا عکسونه یې هم د نوي پروګرام اړوند دي. ګمان کېږي چې هغې به ځینې خپرونې ور د مخه په نورو هیوادونو کې هم چمتو کړي وي. نجیب فیض د دې ترڅنګ چې ګڼ مینوال لري، بې منتقده هم نه ده. هغه وخت په وخت د ځینو خبرو او لباسونو له کبله تر توندو نیوکو لاندې راځي او په ټولنیزو رسنیو کې خلک مخالفت کوي. که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب او ورسره د ګومړي نشان ووهئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ.